السلام علیکم، زه یم ناصر جمال پښتو ټي وي کې زه تاسو سره کلی وایم. ناظرین، تاسو پته ده پښتو ټي وي مونږ تاسو ته همیشه د لپاره د عوامو مسایل او د سیاسي هلو ځلو باره کې مونږ تاسو سره وخت په وخت چې دی مونږ تاسو سره حاضرېږو او مختلف چې څومره د عوامو مسایل وي د هغې په باره کې تاسو ته آګاهي درکوو. نن مونږ راغلي یو ارباب لنډۍ ته او هغې کې مونږ تاسو سره ملاقات کوو د چیرمین ظاهر خان صاحب سره. د دې خاندان چې دی هغه یعنی نسل در نسل چې دی په سیاست کې او په سوشل اکټیویټیز کې ډېر زیات مشهور دی. د ظاهر خان صاحب خپله چې کوم دی د عوامو سره انټریکشن ډېر زیات دی، عوامو خدماتو کې ډېر زیات یعنی په خپل علاقه کې چې دا مشهورتیا ده هغه د خدماتو د وجې نه ده، د هغې سره د ناسې پاسې په وجه ده. د دوی رور چې کوم دی ساجد خان هغه هم ناظم پاتې شوی دی. نو د ټولو بیکګراوند جوړولو مقصد دا دی چې یو خاص قسم د دوی هغه یو طبیعت جوړ شوی دی د عوامو د خدمت او د خپل علاقې کې د ترقیاتي کارونو او چې څومره مسایل دي هغې کې هغې سره برابر درېدل او مرسته کول. هغې سره موږ ستاسو ملاقات کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ظاهر خان صاحب، ستاسو د ارباب لنډۍ موجوده مسایل او د هغې باره کې لږ غونډې آګاهي که تاسو راکړه چې رقم داسې مسایل دي چې هغه حل طلب دي چې کوم شوي دي هغه خو هسې هم کېږي، هغه به تاسو کړي وي که لږ غونډې زموږ ناظرینو ته د هغې باره کې مو وایي او بل ناظرینو ته چې کوم حل طلب دي د هغې باره کې لږ غونډې که تاسو مختصر غونډې نوټ راکړو. مننه وروره، مسلې خو شته ډېرې دي، لږې نه دي. د ټولو نه اول خو چې کوم دی څه روان دي څه ترقیاتي کارونه هغې نه زه تاسو آګاه کوم. زما ملګري هم ناست دي. د ټولو نه اول خو تقریبا مونږ ریحان آباد یو علاقه ده چې په هغې کې د واګډې کارونه او ترقیاتي نور کارونه لارې کوڅې ډرینز وغیره په دې شکل شروع دي. بل دلته مشین ګاډی کې چېرته چې موږ ناست یو نو دلته هم شکر دی کارونه شروع دي. شاته دلته کې یو بله علاقه ده باچۍ لار، نو د هغې چې کوم دی ریپرزنټیټیو هم دې ملګرو کې ناست دي چې د هغې باسي دي. نو هلته م انشاءالله لکه ښه برپور کار شروع دی او اوس را روان. ما چونکې خپله داسې کړي دی چې دا ما ډیوایډ کړي دي. زه شپږو میاشتو کې پنځو کې زما کوشش دی یو علاقه څونه کارونه ترقیاتي را غونډه کړم، ورپسې بل. نو انشاءالله زما نیت دی چې د حلقې تر اخري سره به انشاءالله ترقیاتي کارونه رسوم. دې کې خو ستاسو زړه تجربه هم ده، نو دا یو ځي به درته معلوم هم وي چې دلته دا دومره موده کې دومره کار شوی دی خو دلته دا کارونه پاتې دي او هغې در سره څه زوړ ایکسپیرینس به هم درته میلاو دی. یره جي لږ ډېر بل دا د رب کرم دی، لږ ډېر واقف وو مخکې نه د سیاست الف ب تیم لږ ډېر ویلي وو. نو اوس دا دی هم زمونږ په کار راځي. د رب کرم دی زمونږ د علاقې خلک مونږ خوښوي او زما یاران دوستان دی کې ډېر زیات اکټیو وي. نو د دې د وجې مونږ له الله کامیابي راکړي او مونږ د علاقې خلک چې کوم دی خوښوي. نو زه د علاقې د خلکو شکر ګزار یم. ډېر بھاري اکثریت سره تاسو دا الیکشن ګټلی دی. دلته ډېر کافي فرق و. یره جي وي دلته کینډیډیټ ډېر زیات دي. بل جي دا زمونږ لنډي ارباب دا جي یو سیاسي ګډ دی، دا وړه حلقه هم نه ده او دلته جي ډېر سیاسي شعور چې کوم خلک لري جي شته دی هغه خلک. د موجوده سیاسي حالاتو باره کې تاسو څه وایي جي؟ دا چې کوم ملک کې د سیاسي حالات روان دي دې باره کې تاسو څه وایي؟ یره جي اوس دې کې خو ډېرې زیاتې خبرې دي، لږې نه دي. اوس تاسو وګورئ جي لکه دې نه مخکې دی پی ډي ایم چې کله را یوځای شو او یو سازش په ترو باندې چې کوم دی لکه خان صاحب اخوا شو
نو زه دی له دا ویمه چې لکه خان صاحب ټیک شو خواشو هغه ښه نه و درته ښه نه ښکارېدو د سترګو ازغې و نو دا تا په دې ملک کې څه وکړه او زه دا حقیقت ویم دا چې کوم دی کېنولی دی دا چې دی ویل دا دومره تجربه کار ټیم دی او دا ډېر غټ تجربه کار خلک دي زه تا ته ناصر صاحب دا حقیقت ویمه ستا چینل ته دا دی ویمه د دې تجربه وه خو په غلاګانو کې د دې تجربه وه په مختلف کرپشن په دې کې د دې تجربه و نوره د دې څه تجربه و داسې د لقمان زامنو د دې په څه کې تجربه وه ما ته خو پکې څه نه ښکارېد اوس یو تجربه کار سړی یو پوی مخکې ورځې جی ویل لږ دې طرف ته به لاړ شو اوس د 30,000 بلندانه چې په کم سیټ خبرې کړي دي مونږ خو نه دی لیدلی او که دی له چېرته لندن مندن کې سپیشلی خلکو ورکړې وي نو څه ووایو یا اوس دی وایي چې ما 1 غنټه او 2 غنټې ټیم بچ کو زه 2 غنټې زیات کار کوم او 2 کم کوم او د شپې او د ورځې کوم نو دا خو تا 13 کاله وکړه 13 کاله خو د دو شو او وی مالا یو موقع بله راکوي زه به داسې ویم نو زه خو یم دی له شرم پکار دی افسوس پکار دی عوام خو اوس هم هغې سره که ګوري دا پی ډي ایم والا پرون بیا په لیبرټي چوک کې هغې هغه که تاسو خیال کړي راغونډ شوي وو هغه یو دغه هم پکې څه فني دغه کړي وو تاسو زیات خلکو که دغه یاره جی بس دا خلک ړانده نه دي ویني جی یو شو وجه یو پاکستانی مایکل جکسن وی را پیدا کړی نو جی هغه ته خو ځان له زرته سوه ناستي نو که زرته سوه د دې شو نو اټس مین چې لیول دي دې کې څه وایي دومره تنان خو جی زه د خپل علاقې یو ناظم یم دې خو جي په یو غټه سطح راغونډئ تمامي وزیران منسټران دي وزیر اعظم دی جی او لوی وینا نه بغیر دونه جلسه جی زه په ارباب لنډه کې هم کولی شم دا څه خبره چې کم دا دي بسونه را بسونه دي ته یاره که ما زه شرطیان ویم دي ته د لیبرټي عمره خلک د هغې په 2 تعداد سره که ما په ارباب لنډه کې رانوسته ما ځان ته کېننول او دی لیدلي دي ما ته ناست دي نو نور خو څه نه وایو خو بس جی بل ځله به ورته دا سیاست پرېږدو دې ځلې ورته نه پرېږدو صحیح ده جي ښه دا راته ووایې زرخان صاحب چې د پی ټي آی هم کمزوریانې شته که دا تاسو وګورئ چې یاره که تاسو دا ووایئ چې نشته نو زه تاسو سره به مشکله ده چې اتفاق وکړم د هغې وجه دا ده چې یاره مخکې به 2 روپۍ پیټرول ګران شو نو باچا خان چوک به هم بند شولو ټیک ده جی دلته پریس کلب مخامخ هم چې دی 3 غنټې روډونه به بند وو هغه خلک چې دی روډونه به یې بند کړل استادان به هم راغه یونین والا به هم راغه ټول به راغه ټول پېښور به جام شولو اوس چې کوم دی دا 100 روپۍ پیټرول ګران شو ستاسو دا خلک چېرته ودرېدی جي یاره جی احتجاج تاسو وایئ چې تاسو احتجاج نه کوئ ستاسو مینځ دی خو زه تاسو له ویم احتجاج خو جي لکه دا هغه ورځې نه دی چې د کمې ورځې نه دی خان صاحب کوز کړی دی او تاسو وینئ جي مونږ سره په لکونو خلک دا تاسو زرخان صاحب زما مین چې کوم فوکسډ دغه دا دی کوېسچن دا دی چې مخکې به هغې د لږو خبرو دپاره یو غټ دغه کریشن به وکړو هغې به یو ډېر دا غټ دا خبره روچته کله ټیک ده جي او هغې نه به دغه نه به غټ ایشو جوړه کړه اوس غټ ایشو شته په کار دا د ډیلی بیسس باندې دا یوت روچت شي دغه روچت شي چې د عوامو ته لږ ریلیف میلاو شي یاره جي عوامو له ریلیف دی نشي ورکولی دا امپورټډ حکومت جي دا دی له نشي ورکولی دی بس جی ریلیف ځان له ورکو دی په ځان کیسونه ختم کو چې سله راغلی جی هغه دی وکړه او دی نور څه نشي کولی دی دا وای خو جی دی لکه خدمت د عوامو نشي کولی اوس یاره هغه یو کس ته ویني هغه پکې په د خپل کور د خلکو اټس مین چې د هغه مور د هغه پلار
یاره جدار الله وای چې یو سړي د خپل مور او پلار خدمت له نوکران ساتلی نو دی به د عوامو د خدمت له څوک ساتي جي ماته دې دا ووایي دا خو مونږ ټول وینو یو سړی جي دی وایي زه به د عوامو دا خدمت وکړم خو مونږ دی وګورو هغه خو د مور او پلار نه دی کړی نو لکه هغې له هم خلک ساتلی دی خدمت دا نه جي داسې که په لوټونو خدمت یې کېدی جي نو صحیح ده دا نه کېږي جي صحیح ده پی ډي ایم باره کې تاسو څه وایي د دې پی ډي ایم جی پی ډي ایم باره کې دا خلک خو ترې نه واقف هم شو دی هم کته او بل خان صاحب به جي چغې والې دا پی ډي ایم اوس نه نو د دې جي نکاح وشوه راښکاره شو دی خپله نکاح راښکاره کړه د دې نکاح جي د دې 13 کالو راسې وه مونږ لیده مونږ ته زمونږ مشران کیسې کوي دا د جنن زمونږ هم دونه عمر شو مونږ وینو زرداری جي نواز شریف پسې خبرې نواز شریف زرداری پسې رایخ کو هغه چوکونو کې سیویلې خېټې مشلولې خېټې مشلولې یا پیسې یې هم ترې راوویستې او زه دا حق حیران یم چې لکه تاسو دونه وخت مخکې یو ځای وایي نو ناصر صاحب زه زما خواهش و چې زه کله تاسو ته دا خبره وکړم مخامخ شو میډیا ته دا دی چې 15 کاله زمونږ د عوام په خپلو کې اچولی وو زما جي نیشنل پارټۍ سره نه لګېده د جي پیپل پارټۍ سره شته دی جي زما پکې بیسیکلی خپل رشته داران جي زما په دې جنگ کې مړه دي شهیدان دي بالکل نو دی چې د ما دې پښتنو سره د پښتنو نه هټ کې د دې تمامي ملک دې خلکو ته دا ویل چې دا غل دی او دا غل دی او دا غل دی دا نن جي دا نن را یوځای شو دا خو زه خو یې نه منم او نه ورسره دا عوام مني دا جي دا د ټولو یو ټوله وه د غلو دا یو ټوله د مخکې نه وه داسې جي دي مونږ ته څه په ډي چوک کې نه دي یو ځای شوي د دې نه مخکې د دې ډېرې ښایسته سفرې شوي دي یو ځای روزګارونه شوي دي دا خو یو ځای خلک و خان صاحب به ویل دا یو دی باری باری 15 کاله به ده تېرول 15 به هغه تېرول زه به په 15 کالو کې چې زما به په کلیوال سره جنګ وشو جوړه مینه کېږي اوس زه دا ویم چې لکه د هغه خلکو به څه کېږي دا چا چې په یو بل له سرونه دا چا چې په یو بل له سرونه مات کړي دي دا چا چې یو بل سره بدی دا ټوپکې دشمنیانې جوړې کړي دي ته خو لاړې تا خو بس ټیک شوه پی ډي ایم دې جوړ کو د هغه خلکو به څه کېږي دونه غټ دروغ زه خو یم یو لیډر دیم چېرته کم از کم خپل عوامو ته نه وایي ډیره ښه خبر وکړه ظاهر خان صاحب یو ډیر زبردست پوینټ چیرې زه ټیک ته دی نن په بندو کمرو کې راغه دی یو بل ځان ښکاره کو چې مونږ ټول یو ځای یو اوس چې کوم په کوڅو کې شر فساد جوړ کړي و هغه یو بل سره دښمنیان یو دغه د هغې به څه کېږي نه خو د هغې په دغه کې اعتماد کې اخیستې دي او نه د هغې نه رایې اخیستې ده دا خو د دې ذاتي دغه شو خواهشات شو یاره جي بس اوس زه خو یم چې هغه کم خلک دې کې شهیدان شوي دي تاوانونه شوي دي زه پکې لکه خپله راغلی یم دې کې څوک یم لس ځای کې جنګونه کړي زما خاندان تقسیم دی جي زما خپل خاندان زه تاسو حقیقت خبره کوم زما خپل خاندان پکې تقسیم دی نو زه دا ویم چې جي د هغې به لکه څه کېږي بالکل ته چې یو ځای وې نو دا خلک د پسله جنګول ظاهره خبره ده بیا خو به دې دا نه ویل کہ میں اس کو سڑکوں پہ نہ گھسیٹا میرا نام شہباز شریف نہیں دوسرا بس دا پروګرام پښتو دی ګنې ړم کېږي چې بس د هغې ژبه کې ووایو ځکه چې سیندیان او پنجابیان دې هم پرې پوه شي هغې دې هم لکه څه وایي تاسو مخکې تاسو څه ښکاري عمران خان صاحب باندې څه کانفیډنس تاسو شته دا سړی چې کوم دی دی به لږ څه مخکې څه وکړي شي پاکستان لپاره یاره جي ډېر څه دا ټوله سې ټوپي ډرامي خو نه ده چېرته نه داسې نشي کېدی خان صاحب انشاءالله زمونږ یو دروند ایمانداره لیډر دی بلکې زمونږ نه جي هغه څه
نه خو د پیښور لیډر دی او نه د پاکستان هغه یو انټرنیشنل لیډر دی او ان شاء الله هغه کې څه خامي نشته دی او مونږ ورپسې یو زه خو خپل ځاني یوازې زه نه یم تاسو وینئ یا بله ورځ پنجاب کې تاسو ګورئ څه حال یو شو سند پنجاب کې لکه مونږ تمامي الیکشن سند کې چې جد چې کم دی داړه والا الیکشن چې کم دی بند کو جي وی اوبه دي نو زه دا حیران یم چې دا ووټ به تاله کم خلک درکوي دا اوبه درته ښکاري خپل الیکشن یې نه کې هغې به دې کې مونږ ولي د جدي سیلابونو کې غریبانان جي هغه علایشو کې ژوند تیروي ډېر د افسوس بل دا ویلی شو چې الله پاک خپله فرمایي که تاسو کې کم قوم چې ځان په خپله نه بدلی نو لکه زه خو نشم بالکل ظاهر خان صاحب دی کې خو څه شک نشته دی سلمان اعظم صاحب یوت تاسو ماشاءالله ډېر زیات اکټیو یې په دې کې او ډېر کافي لکه ستاسو دغه دي پکې اکټیویټیز دي یوت څه وایي تاسو چې یاره دې ټایم کې اویرنس شته دا خلک سمجھ اوس راغو که نه لکه مختلف دی اوس هم لږ سچویشن کې لږ ټایم شته بسم الله الرحمن الرحیم اول خو ستاسو شکریه ادا کوم تاسو مونږ ته راغلی مونږ موقع راکړه یاره جي د یوت انشاءالله چې د وخت اثر نه خدمات دي او په پاکستان تحریک انصاف کې د ټولو نه اول چې کوم دی یوت منډه تر شروع کړې ده د خلکو د پوهې دپاره او د خان صاحب سره د مرستې دپاره د دې ظلم خلاف اواز یوت چت کړی دی زمونږ مشر چې کوم دی مراد سعید صاحب مینا خان افریدي سهیل افریدي او ګورویب خان بي چې زمونږ د ډسټرکټ سټي صدر دی هغوی پکې منډې ترړې وهي او الحمدلله هغوی د یو قسمه خدمات هم وروستو شوي نه دي یو په دا ورځ په پنجاب کې چې دا کم الیکشن وشو په دې کې هم هغوی الحمدلله ډېر خدمات وو هغوی هم اپریشیټ کړه چې یاره په کې موږ سره د پېښور یو ډېره مرسته کوي او انشاءالله چې مخکې به هم وي بله خبره ده چې یوت هر ځای ته ځان رسوي د پارټۍ هر قسمه خدماتو کې حاضر وي او یو قسم خبره نه وروستو شوي نه دي ډېر داسې هم پکې شوي دي چې ایم پي ایز ایم این ایز سره مو اختلافات راغلي دي خو د هغې باوجود هغوی د خان صاحب سره مرستې نه وروستو شوي نه دي بالکل ورسره ولاړ دي اخرنی سوال ظاهر خان صاحب تاسو پته ده چې یاره عمران خان ته تریټ شته که خدا نه خواسته دا خپل تاسو فیلینګز نه زه تاسو نه د اوورال د پاکستاني او فیلینګز تپوس کوم که خدا نه خواسته داسې څه نقصان چا جرأت وکړو او دا نقصان یې ورکړو نو ستاسو څه خیال دی چې یاره د عوام به کوم ځای پورې ځي یاره جي هغه ویل ماله به انصاف راکوئ تاسو به دومره تکړه اول خو د رب العالمین داسې ټایم نه راولي امین او تریټس ټیک شو هغه ته شته خو چونکې الله هم په سر دی او بل شته دی جي د پی ټي آی د هغه سپایان جي دا په لکونو نه دي په کروړونو نه دي نو مونږ چې کوم دی جي هغه سره دا رنګ ولاړ یو اوس خو ما جي خپله خان صاحب له یو لیټر ایشو کړی و هغه ما ورستولی و چې کم ټایم مونږ خبر شو چې هغه ته تریټ سي نو جي ما خپله هغې له لیټر ورستولی دی میل خان صاحب مونږ ظاهر خان صاحب دا یو لاس کوېسچن دی تاسو نه آخري سوال دی د عمران خان صاحب ته تریټ شته دی دا یو حقیقت دی ټیک دی جی او د ده دشمنان دا پته نه لګي چې لیفټ سایډ کې د دي که رایټ سایډ ته دي که نه بیک سایډ ته دي فرنټ کې دي هیڅ هر طرف نه ګیر چاپېره نه هغه ته مسایل شته تریټ شته ورته یو خو ستاسو خپل فیلینګز به وي یو زه د عوامو فیلینګز تاسو نه تپوس کول غواړم د عوامو فیلینګز به څه که خدا نه خاصه الله دې نه کوي که دا څه خبره مخې له راشي ستاسو څه خیال دی چې یاره دا خبره به کوم ځای کې ودرېږي کوم ځای کې په دې چې هغه یو تقریر کې ویلي دی چې ما که ماله څه نقصان ورسېدو ماله به تاسو انصاف راکوئ
یاره جی بالکل تریټ شته دی تریټ شته او هغه خپله مو ویلې خو چونکې مونږ د خان صاحب سپایان یو نو انشاءالله په خان صاحب باندې خپل ځان چې کم دی بس هر څه هر ځای ته رسولی شو او قربانولی شو په هغه باندې او کله به نه ونکو که سر کټ کېږي انشاءالله د خان ته ترټ شته جي خو دا دې م ووري مخکیان دې دا م ووري چې هر څوک دی که هغه دا انډیا ده او که هغه امریکا ده او که هغه هر ملک دی که خپل دی او که پردی دی داسې جي په لکونو خلک او په کروړونو د خان سپایان هم شته خان څه یوازې نه دی جي مونږ د خان ملاتړ یو او زه خو وایم چې جي داسې وخت د رب العالمین نه راولي او مونږ جي د خان تپوس کولی شو هر چا نه کولی شو ځکه چې کم سړي خپل شاهي ژوند دې غریبو خلکو له وقف کړی دی نو یاره جي شته دی غیرتیان خلک هم لا شته دی او د خان تپوس کولو والا خلک هم شته دی او هغه سره دومره خلک مینه کوي اوس خو جي مونږ وینو ګورو صرف په پاکستان کې نه په تمامي امت مسلمه کې جي هغه سره خلک مینه کوي دنیا کې هغه سره خلک مینه کوي یا یو هیرو دی جي د اسلام نو انشاءالله جي د اسلام په هیرو باندې لکه خپل سرونه کټکول داسې دغه خو نه دی داسې هزار سرونه زمونږ خان نظر شي صحیح ده ډېره مننه ظاهر خان صاحب کوم تیر حکومت موجوده حکومت دلته صوبایي حکومت څنګه صوبایي حکومت ښه ښه دوباره اوس یو کلیپ بل دی 3 2 1 go د ظاهر خان صاحب د صوبایي حکومت باره کې څه لکه اوپینین دی چیرې د تیر حکومت او د دې حکومت یاره جي صوبه کې خو عموم تیر ځل زمونږ حکومت جی او چونکې دې ځل هم دی نو شته دی څه کارونه شوي دي ډېر پاتې دي خو زه خان صاحب له چې کوم دی دغه شکریه ادا کوو نن جي صحت کارډ جي دارنګې یو صحت منصوبه ده هیلث یو داسې منصوبه ده بس جي مخکې خو به صرف دا غټ خیټې تله دی غټو هسپتالونو ته نن جي چې کوم دی دا غریبانانو خلکو هم دا هسپتالونه ولیده تاسو منئ او که نه چې بله ورځ زما د یو کلیوال په 200 روپۍ باندې جي دلته بره د زړونو هسپتال کې چې کوم دی سټنټونه اچولی شوي او ما هغه وخت هم لیدلی د دې نه مخکې د صوبه کې چې د چا حکومت ما لیدلی دی چې تور جړي دپاره خلکو له د اوبو ستنې والي بدلون خو راغلی دی ولې نه دی راغلی تاسو خپله لږ سوچ وکئ جي دا هیلث چې کوم کارډ دی هر سړی له 100 روپو له غریب سړی خو جي د 100 روپو علاج هم ځان له نشي کولی مرتي حقیقت خدا دی بل لکه خپل خپلوان هم ورله نه ورکوي اوس که په یو سړي له 7 روپۍ لګي نو جي یا خو به کور خرڅوي او د غریب سړي زه نه وینم جي بې مینته جي بې مینته مونږ وینو جي منډې بلو پاټیانو کې وای بدلو کې وای صحت کارډ لره خوشي جي مونږ خوشحاله یو همدغه بدلون دی همدغه د تحریک انصاف جي چې کوم دی شیوه ده چې اوورالو شي ګوره جي زمونږ ګورمنټ چې کوم دی دغه دارنګ تقسیم نه کو صحت کارډ چې دا به سپیسیفیک د دې خلکو دی د دې نه جي د دې خلکو دی دا خلک زمونږ د پارټۍ دي دا نه دي بلا تفریق جي تمامي د کیپي هر یو کس جي دغه جیب کې له 7 روپۍ علاج له پرتې دي نو زه خو خپل ګورمنټ نه
دا دغه کوم چې داسې یو منصوبه دی لکه تعلیم کې هم راشي چې هر یو بچي دپاره د 10,000 روپیا چې کم دی په یو سیسټم پرتی وي چې هغه پې تعلیم کولی شي یونیورسټیانو خرچې او دا نورې یونیورسټیانو خرچې کوي دغه کوي دا جی دی کې څه دغه نشته دی نه پکې ماما خورایې شته نه پکې وراره کاکا شته چې دله ورکه او دله مو ورکو اوس دا جی ډېر خلک دا خبرې وکړي چې دی داسې د کور نه خو نه ورکوي نو زه هغه خلکو نه دا تپوس کوم چې دا دې نه مخکې هغوی به د پلار پټي خرڅول او د خلکو کارونه به یې کول مخکې هم د ګورمنټ آف پاکستان پیسې وي نن هم د هغه ګورمنټ آف پاکستان پیسې دي دا جی تاسو ګورئ دا 100 اربه فنډ دی دا لږ فنډ نه دی جی او بیا د دې خیر دی ډېر نه داسې لږ پنجاب طرف ته دی کوشي سند طرف ته دی کوشي نو جی دی زمون صوبایي ګورمنټ جدي خپل سره نه کمپیریزن کوي هېڅکله مونږ داد ورکو دې نه مخکې که خټک صاحب و بهترین سیاستدان تکړه سړی نډر سړی بېداغه سړی اوس جی محمود خان دی نو تمه لرو دا چې څونه وخت پاتې دی چې دې غریبو عوامو له څه ورکړي دا نور د جی وګورې که نه دی خو پی ډي ایم کوي دا د اوړه جی په 200 روپیا توړه شو دا غریب سړی اخیستی شي په 2,500 خو کفن دی نو بس هغه هغې ته چې غاړه ږدي هغه خوښوي دا به تاسو وګورئ چې ډېره غټه ګراني را روانه ده ډالر چې په 3 میاشتو کې دا دی تقریبا 57-58-60 روپیا ګران شو وی دا تجربه کار ټیم دی نو بس دا هم دغه تجربه کار ټیم دی اوس نه پوهېږو چې دا دې کم داسې د لقمان بچي راوستي وو چې تجربه کارو اصل کې تجربې والا ټیم و چې تجربه به په دې عوامو کې زما څومره خیال دی بس جوم په عوامو تجربه وکړه که نه چې په عوامو تجربه وکړه او داسې دي بس تاسو اوس وینئ په څه کم 300 روپۍ ډیزل او په 2,500 روپۍ پټرول بلکل بل دا نه پوهېږو یار چې دی لکه دا تاسو هغه 2,000 روپۍ ولې نه یادوي چې کوم 2,000 روپۍ مریم اورنګزیب دومره ښکلی بیان ورکړی دی او تاسو هغه اګنور کوئ هغې چې کمې قبر سره ویلی دی چې 2,000 روپۍ نو زما په خیال یو توړې ته جوړ که پوه شو ورسره به 200 نورې کې غریب سړي ته بیا به پې توړه کېږي په 2,000 روپۍ جي څه کېږي په 2,000 روپۍ خو جي د دې د ماشوم پاپړ نه کېږي نه پې د دې د ماشوم سپری کېږي اوهو کټ پشي نه پې جي د دې د ماشوم کیلونه کېږي نه پې د دې د ماشوم ټافي کېږي لکه څه پې کېږي د دې د ماشوم او زمونږ د ماشوم له تا د میاشتې 2,000 لویو له 2,000 پوره خاندان له ماشوم له نه پوره خاندان لا ټیک شوه پوره فیملی له تا 2,000 روپۍ ورکې نو لکه دا خندا دې هم دي چې دې خلکو پورې بند کړي او دا خندا دې دي چې نوره نه کوي دې خلکو پورې صحیح ده ډېره مننه ستاسو ظاهر خان صاحب ډېر ښکلي سوچ سره د ناظرین ظاهر خان صاحب سره آن کیمرا خبره کول د دې خپل یو مزه ده خو آف کیمرا سره خبره کولو د دې یو خپل مزه ده او ډېر ښکلي لاجیک سره خبره کوي ډېرې پسې ډېرې نرمې خبرې کوي خو ډېر ټو د پوینټ خبرې کوي پر زه ستاسو ډېر زیات شکریه ادا کوم تھینک یو سو مچ تھینکس فار یور ټایم آئی ریلی اپریشیټ سلیمان اعظم صاحب ډېره مهرباني السلام علیکم